درود شریف हुआ है. زما عزتمند مشران او ګران ونونو دوستانو، د دې آیتونو نه مخکې آیتونو کې د خدای د توحید، د خدای د صفاتو او د خدای د لوی بادشاہ او د طاقت ذکر، بیا د هغې خلقو بیانو چې خدای نه مني او د ځان نه حلال حرامي او حرام حلالي. خدای د هغې بیان کړو او د هغې خراب انجام یې بیان کړو چې د قیامت پر ورځ به دوی په یو بل لعنت وای، د ډلې خلک به مشرانو باندې لعنت وای او د مشرانو به هغه ډلې والو باندې لعنت وای، دواړه به سپیري. دې آیتونو کې دا چېرته مه ووایې، خدای مسلمانانو ته د حلال او د حرامو بیان کوي. خدای پاک فرمایي یا ایها الذین آمنوا، اے مسلمانانو، کلوا من طیبات ما رزقناکم، خورئ اجازت دی درته د پاکو هغه نعمتونو نه چې مونږ درکړي دي، واشکروا لله، او شکر پې ادا کوئ، ان کنتم ایاه تعبدون، که د دې لوی خدای بندگی او عبادت کول غواړئ. انما حرم علیکم المیته، خدای حرامه کړې ده په تاسو مرداره، والدم او وینه، ولحم الخنزیر او د خنزیر غوښې، وما احل لغیر الله به، او هغه شی چې د خدای نه علاوه د بل چا نوم پې واغېستی شي هغه ته پې نزدېکت کول غواړي، دا حرام دی. دام فمن اضطر فی مخمصة غیر باغ ولا عاد، البته که څوک مجبوره شو نه د خواهش په غرض دا څیزونه خوراک غواړي او نه د حد نه زیات تجاوز کول غواړي، نو که هغه وخوړل نو ګناه پې نشته. د درو خبرو ته خیال لرئ په دې آیتونو کې. یو خدای وایي پاک حلال څیزونه خورئ، دویم ورسره وایي شکر ادا کوئ، درېیمه دا ده چې خدای دا څلور څیزونه حرام کړي دي، څلورمه دا ده چې دا حرام هم د مجبورۍ او د ضرورت په وخت کې د ضرورت مطابق خدای اجازت کوي. پاک څیزونه څه ته وایي؟ پاک هر هغه څیز ته وایي چې خدای د هغې د حلالوالي حکم را لېږلي. دنیا کې چې څه څیزونه دي خدای زمونږ د خیر دپاره پیدا کړي دي، بعضې لږ څیزونه یې منع کړي دي چې هغې کې د انسان ضرر و، خو پیدا کړي د امتحان دپاره دي. نو پاک ټول څیزونه لکه انګور، کجورې، غوښې، میوې، مارغان، حیوانات، د ښکار څیزونه، دا ټول حلال دي. بعضې څیزونه یې بند کړي دي، د هغې بیان. نو پاک څیزونه چې ما پیدا کړي دي خورئ او څکئ، خو ورسره شکر ادا کوئ د خدای پاک. شکر په ژبه، په عملم او په زړه کې. د شریعت دا مسله درونو چې د حلال روزه خوراک سره خدای پاک په انسان کې یو رڼا پیدا کوي، د ایمان او د عبادت شوق پکې پیدا کوي، او صبر او حوصله پکې پیدا کوي، او د حرام خوراک سره د ایمان رڼا ختمیږي.
او حرص زیاتیږي او د عبادت شوق ختمیږي. کوم سړی چې خپل کاروبار کې د حلال او حرام او فکر ساتي عبادات به صحیح وي، زړه به مطمئني دی، به شکر دی که لږي خوشحاله وي. او چې کوم سړی حرام خوري، رشوت خوري، غلا کوي، ډاکې کوي، نو د هغه زړه کې به همیشه حرص وي او هغه به همیشه پریشانه او د عبادات و شوق به پکینی منځ او دستا به خوند نه ورکوي. حلال روزی ښکلي اخلاق پیدا کوي او حرام روزی خراب اخلاق پیدا کوي. حلال سره صبر پیدا کیږي او بچی نیکانی، او حرام سره حرص زیاتیږي او بچی بد عمله. قسم دې په سترګو مې لیدلی دي که ملا سړی هم د حلال او حرامو تمیز نه کوي نو زامن یې چرسیان شوي دي، پوډریان شوي دي. او چې څوک د حلالو کوي خدای بچیم نیک ساتي. حلال خور سړي زړه خوشحاله وي، شکر دی هر څه ډېر دی الحمدلله. او حرام خور سړي همیشه ارواوږي هغه مخته د نفسیاتو ماهران سیکالوجي والا او دا ډاکټران د نفسیات هغوی وایي دا ډېر د حرص د مال شوق دا لیونتوب دی د دماغ، دا دماغي بیمار دی چې هلکه 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 چې څوک ډېر شوق کوي د پیسو دا وی دماغي بیمار دی. هلکه پیسې خو دومره پکار دي سړي په آیا پرده جوړی، د بل نه پې د سوال نه سړی بچي، د ډېرو خو صحت نشته، ډېرې دې وګټلې نو څه چله شو په بینک کې پرتې دي، ته به مړ شي هغه به پاتې شي. ډېر لالچیان بینک کې پیسې پرتې هغې وارث نه لیکلی، بینکونو ته پاتې شي، بینکونه په هغې چلېږي، ده په مردارو را جمع کړي. تاسو ته زمانه ښه معلوم دی د دې ملک دا لوی لوی سټې دا مردار خواره دا بینکونه چې ډک کړي یکم بختانو په دې به څه کوې. زمونږ د ملک یو ګورنرو وفات شوی دی، خدای پاک دې وبخي. زوی په پوډرو کې په امریکا کې ونیولی شو، 15 کاله قید. زما مر سره تعلق و خو ما ته تپوس نه دی کړی، بل سړي ته تپوس. هغه هلک ته وایي فلانکي ستاسو خو دومره ځمکې دي که 10 جیرو به ځمکه خرڅه کړې او فی نفر د کور 10 چرګان دوا خورې نو د 10 جیرو به ځمکو پیسې نشي خلاصولی، نو په دې پوډرو څه کوې؟ وی هغه راته وایي ځان له سیروړه ګټو. نو چې څوک حرام و حلال و تمیز نه کوي قسم دی هغه هر وخت اوږي اروی خواره. او چې چا په حلالو کفایت وکړي زړه به یې موړي او اصلي مالداري د زړه خوشحالي ده. تا سره ډېرې پیسې خفې نو څه به پریشانه چې په خلکو شپه شي په هغې روشي کارکولیټر راوالی حساب کتاب جنګی را جنګی جنګی را جنګی چې څومره رالی او څومره لاړې. د یو مالدار سړي یو منشي راته وایي وی ماله چې 15 پیسې یا 10 پیسې فرق راشي په حساب کې زه یو ګنټه هغه ته ولاړی ما ته وایي دا ولې فرق راغی؟ نو خدای وای حلال روزی خوره، نو د حلال روزی نتیجه به دی چې ته به خوشحاله. په ډېرو سړي نه خوشحالېږي، په حلالو خوشحالېږي. ساک دی ټیپر دی او سړي خوري په آرام اوده شي
دا څومره خوند کوي. او که لس قسمه ډوډۍ دې وخوړله او خوب نه درځي او بیا ورله ګولۍ خورې، هغه ډوډۍ به څوک څکي؟ د ډوډۍ خوند خو د دې مرۍ پورې دی، خوا خو نشته. او په اودسماتي کې هم خوند نشته. د چرګ اودسماتې او د ساګ اودسماتې کې خوند نه. د دغه لږ خوند دپاره ته حرام خورې او بچو لره. دا بچي سرکوزي په حرامو مه غټوه زناوره. دا به اول ستا دپاره غم جوړېږي. د حرام خور بچي اول مور پلار سره جنګ دی. او شپه ورځ وینې ما دا عاق که د نافرمانۍ د وجې نه، ما دا عاق که د دې وجې نه دا کړې تا ځکه دی چې تا وله حرامه روزي پیدا کړې ده. نو خدای وایي حلاله روزي خورئ، حرامه مه خورئ. حلالو سره به تاسو خوشحاله. قسم دی چې هر ډوډۍ وخورئ حلاله، نو درې تصوره کوئ، نو زړه به مو خوشحاله. اوله دا چې خدای تا بې سواله او بې مینته دومره نعمت ماله راکړي. دویم دا چې زما د ضرورت نه زیات دی. که سړی ټول عمر غټه غوښه وخوري اړو ناری ونه خوري نو هم جم دی دی. او که سړی اړو غټه غوښه ونه خوري میاشت کې یو ځل وخوري او د چڼو دال وخوري نو هم جم دی دی. نو خدای د ضرورت نه د زیاته راکړې ده، زما خو د دې نه په کم هم ګزاره کړي. درېیم دا ده چې زما د لیاقت نه د زیاته راکړې. نو چې دا درې تصوره کوئ نو قسم دې زړه به مو خوشحاله وي. او چې وی چې یاره دا څه شی دی، فلانکي چیر خوري او زه غټه غوښه خورم، او فلانکي دا خوري او زه دا خورم، ټول عمر به په غم مبتلی. ولې ژوند د غم تېری؟ د خوشحالۍ ولې نه کوي؟ نو خدای وایي حلاله روزي خورئ، حرامه مه خورئ. او حلاله چې خورئ نو شکر پې ادا کړئ. په ژبه هم دی شکر دی الحمدلله، په عمل کې شکر دا دی چې خدای ته یو دوه رکاته لمونځ وکړه یا د خدای احکام پوره کړه. او په زړه کې دا ده چې دا د خدای د طرفه ګڼې، خدای دا ستا